بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو، یو اسلامي خوراکي ده زمونږ او واده دی تقریبا یو 20 ورځو کې، او داسې دي چې مونږ اوس تلي یو، مولانا صاحب هم را سره یو. هغه ځای مونږ وکتو، د هغوی والد صاحب هم بیمار دی او نور هیڅ اسره هم نشته، صرف ستاسو په اسره باندې به ودیږي. نو که تاسو ورسره مرسته ونه کړه، دغه خور به زمونږ چې کومه ده دا به په اغوستو جامو کې ودیږي، ځکه چې هیڅ اسره هم نشته بغیر د الله نه او ستاسو نه. نو زمونږ دا امید لرو چې تاسو به د هغوی سره ودرېږئ، ځکه چې د دې نه مخکې مونږ د یو خوراکي واده وکړو او دونه هر څه مو وله وکړل چې کیدای شي چې د هغوی خپل مور او پلار او هغوی وله هم دومره سامان نه و کړی. نو په دغې مرسته او په دغې هیله باندې د دې بلې خوراکۍ هم واده دی او تاسو ته مونږ اپیل کوو، دردمندانه اپیل دی درته زمونږ، چې دغې خوراکۍ سره به ودرېږئ، چې څه هم وي، چې هر څه وسي ستاسو هغه به د دغې خوراکۍ سره کوو، هغې سره به ودرېږو، د هغې په سر باندې به څادر اچوو، د هغې ملاتړ به جوړېږو چې دغه خوراکۍ زمونږ نه د بې سر و سامانۍ په حالت کې واده نه شي. مولانا زاهدجان صاحب را سره ناست دی، دوی هم را سره دوی سره خبرې کوو. مولانا صاحب تاسو خپل تاثرات شریک کړئ او دغې کور باره کې هغوی سره خپلې خبرې وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د خپل خوږ ورور محمد عمران صاحب ډېر شکریا ادا کوو. او دغه موقع وه ما او دوی هلته لاړو او یو غریبه کورنۍ ده، ډېر عاجزانه دي، د هغوی خپل کور هم نشته د اوسه پورې. په دې لږه شان موده کې هغوی ډېر کورونه بدل کړل، کله یو کور کې کله بل کور کې زمینداره کوي. هغه نارینه هم د کور هغه ډېر عاجز دی او غریب دی او بیمار هم دی. اوس د هغه د مشرې لور واده دی، واده پروګرام دی، د هغې اوس نه کېږي چې د هغې د واده سامان وکړي د هغې سره. نو زموږ د خپلو ټولو اورېدونکو ته او لیدونکو ته مسافرو ته او په دې ملک کې دننه چې کوم داسې وروڼه دي چې د هغې وس او توفیق کېږي، موږ هغه ټولو خدمت کې درخواست کوو. موږ هغه ځای ته ما او دوی لاړو، موږ د هغوی حالات ولیدل. الله په سر حاضر دی چې سړی ډېر په زړه ودردېږي او خفه شي. نو چې موږ او تاسو د هغوی سره خپله مرسته، امداد، تعاون وکړو، د دغه خوراکۍ واده هم په خیر او عافیت سره وشي. موږ او تاسو به دعاګانې کوي. یو حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې امت ته وایي چې ستاسو امداد، تاسو له رزق او ستاسو تعاون او امداد چې کېږي د دې امت د ضعیفانو او د غربا او غریبانانو په تعاون باندې کېږي، چې تاسو هغوی ته په درانه نظر وګورئ، د هغې تعاون وکئ، د هغې خدمت وکئ. د دې امت په ضعیفانو باندې او د دې امت په بوډاګانو په دعاګانو باندې الله تاسو له رزق درکړي او ستاسو امداد کوي. نو په کار ده چې موږ هم هغې کیسه والو، تاسو هم په کیسه والئ، او د الله ذات حاضر دی په سر باندې، دغه مخې ته ښکاره ده، موږ موقع لیدلې ده. نو زما نمبر به بیا عمران صاحب تاسو ته ووایي. د هغې په دې میاشت نیمه کې دننه د واده پروګرام دی چې موږ او تاسو د هغې سره تعاون وکړو. څومره څوک کولی شي چې د هغې د دې ځای نه په خیر او عافیت سره روزخه، چې انتهایي غریبانان دي. که څوک موقع لیدل غواړي، زما نمبر به ستاسو سره یم او دوی به انشاءالله ومومئ، تاسو رابطه هم کولی شئ، موږ درته ځای هم ښودی شو. په خپله هلته کې راشئ، وینئ او چې څه وس تعاون هم کېږي هغه وکئ. الله دې تاسو ټولو له خیر او عافیت درکړي او د تمام عالم اسلام مسلمانانو، د مسافرو په خپل ملک کې دننه مسلمانانو او د کونډو خویندو میندو یتیمانانو، الله دې په ټولو باندې خپل د رحمت څادر راخور کړي. زموږ صرف دعا وي تاسو ته. جزاک الله خیر. مولانا صاحب خپل نمبر ورته په خپله ووایئ. زما نمبر دی 0347 90 22 959 0347 90 22 959 959. دغه مولانا صاحب نمبر دی، دغه تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري. که څوک موږ سره رابطه کوي موږ سره وکړئ، که موږ سره نه کوي او تاسو یې چې په خپله موږ ځو نو په خپله هم راشئ، موږ به درته کور ښایو، د هغې ثبوت به درته ښایو. ډېره مننه. ښاد آباد اوسئ. د الله په امان.